ترته په ډاګه کوم دغه شان لویدیځ غواړي ښځې د ازادۍ په نوم باندې او له سړي سره د مساوات پر سر ټکي لاندې جنسي بازارونو ته عرضه کړي خو کله چې شخصیت ورنه واخلي پوه شئ بیا لکه د خرڅوړي په دود باندې ایسته وغورځوي. دغه شان د دې یو مثال به زه تاسو ته درکم د مارلین مونرو په شکل کې. مارلین مونرو د هالیوډ د کالیفورنیا نه د امریکایانو په ژبه باندې د سیکس قهرمانه هماغه ښځه وه چې دوی ویلې اکاډمیکۍ په هماغه ورځ باندې چې ماته د حسن د ملکې خطاب وکړ زه پوه شم چې اوس به د نارینهو د سلطې او د سیطرې لاندې ژوند کوم خو زه به یو درنه او پتمنه ښځه نه اوسېږم. دې ښځې ولې زه د غرب نه پوښتنه کوم مارلین مونرو ولې انتحار وکړ هغې ولې په ځان وژنه باندې اقدام وکړ هغه په لویدیځ نړۍ کې د دغې افراطي ازادۍ نه دې پوزې ته راغلله هغې د لویدیځ ښځو ته یو پیغام ولیکه پیغام او هغه د ملګرو ملتو د امانتونو یو صندوق ته سپارلی او هغه پیغام په دې باندې و وایي د ختیځ درنو پتمنو ښځو ښه دې اوسېږي تاسې د ختیځ ښځې زموږ د لویدیځ ښځو سره سیالي مه کوئ او هسې خوشې په دې مسابقو کې ځانونه مه ستړي کوئ چې ښځه او سړی په تمام معنا باندې دواړه یو شی دي. پوه شئ زه هم یو همداسې ښځه وم پوه شئ چې کور او کورني ژوند ته مې ترجیح ورکوله او هغه مې د انسانیت دپاره یوازینۍ لاره ګڼله خو دې خلکو په ما باندې ظلم وکړ. زه سینما ته راکش کړم او سینما زما قیمت ډېر راټیټ کړ. هره ښځه چې همداسې وکړي همداسې به ذلیله شي لکه زه چې ذلیله شوم. دا د یوې افغاني ښځې پیغام نه دی دا د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا د هالیوډ نه د هغې ښځې پیغام دی چې د هغې حسن به د لمر په مسیر کې تلل کول پوه شو هغه یوازینۍ ښځه وه چې هغه ډېره بېدرکه او بې اندازې زیاته ښایسته وه نو هغې بالاخره خودکشي وکړله او ځان یې انتحار ته هغه کړ. یو بله